السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن ورځ راځو مستقیما پیکټری سره او په دې کې په ای ای جی آر پی باندې خبرې کول به نو د دې لپاره راځو ما تیاره ټاپولوژي جوړه کړې ده. نو په دې کې زموږ دلته یو راوټر دی او د دې دوه نتورک موجود دی. یو نتورک د اړخ ته دی 192.168 دغه یو نتورک دی او بل دی خو نتورک دی 192.168 یو. اوس راځو په دې کې ای ای جی آر پی موږ تاسو امپلیمنٹ کوو. دلته مې آی پی انې تیارې لیکلې دي هم دلته په کمپیوټر کې. نو راځم اول د انټرفیس ته. د انټرفیس پاس ایترنت 0/1 دی. غواړم دې ته زه دا آی پی اساین کړم 192.168.2.0. نو راځم دلته انیبل موډ ته راځم، بیا کنفیګریشن موډ ته راځم او دلته راوټر ته که تاسو نوم ورکوئ نو دلته ورته لیکئ هوست نیم R1 د دې راوټر نیم شولو. اوس راځم انټرفیس پاست ایترنت 0/1 د 0/1 همدغه پورټ دی. دې باندې چې کله ودرېږئ دلته ګورئ 0/1. نو راځم دې ته نو د انټرفیس ته آی پی ورکوم. آی پی اډرس 192.168.2.0 او وروسته سبنیټ ماسک ورکوم او بیا دا انټر کوم او ورپسې نو شټ ډاون وایم تر څو د دې په خاطر چې دا پورټ اپ شي. او بیا راځم دلته اگزیټ کېږم له دې څخه. بیا راځم کوم پورټ ته راځم پاس ایترنت 0/0 همدغه آی پی ورکوم 192.168.1.0 همدغه آی پی ورکوم. نو تیار کنفیګریشن موډ کې ما راځم دلته ورته لیکم انټرفیس پاس ایترنت 0/0 آی پی ورکوم. آی پی اډرس 192.168.2.0 سبنیټ ماسک ورکوم 255.255.255.0 ورلاپ وبخئ. دې طرف ته ما دوه آی پی ورکړی دی غواړم چې دې طرف ته آی پی ورکړم. ما دلته آی پی ډوپلیکیټ ورکړه. نو راځم دلته آی پی ورکوم دویم اول نتورک انټر نو شټ ډاون ان دبلیو آر ورکوم او رائټ تر څو دغه کمانډز څنګه شي دلته موږ سره ثبت شي سیو شي. نو راځم اوس ای ای جی آر پی په دې کې امپلیمنٹ کوم. راځم کنفیګریشن موډ ته راځم. نو دلته ورته لیکم راوټر ای ای جی آر پی 100 انسټال. نو دلته اوس نتورک ورته مشخص کوم. کوم نتورک چې څومره نتورک در سره وي دا همدغه راوټر ته زه څنګه کوم مشخص کوم. نو یو نتورک کوم را سره دی 192.168.1.0 یو دغه نتورک را سره دی ماسک 255.255.255.0 او ورپسې ولیکئ چې نو اټو سمري. دلته زه دوهم نتورک مشخص کوم. دوهم نتورک 192.168.2.0 او ماسک 255.255.255.0 اوس لیکم چې نو اټو سمري. دې څخه اگزیټ کېږم لاګین اینډ کېږم او رائټ. نو د دې کنفیګریشن خلاص شو. اوس راځم د کمپیوټر ته غواړم په دې کمپیوټر کې ما تیار آی پی اساین کړی ده او ګیټ وی مې کومه ګیټ وی ورکړې ده همدا د راوټر د طرف ته آی پی د دې کمپیوټر لپاره څنګه ده دا ګیټ وی ده. او هم په دې کمپیوټر کې دې کمپیوټر ته چې راشي کمپیوټر ته مې همدغه آی پی ورکړې ده کومه چې دلته لیکل شوې ده دا سبنیټ ماسک دی او دا ګیټ وی د ګیټ وی همدغه راوټر دا آی پی چې دی دا ګیټ وی د دې کمپیوټر لپاره کېږي. لومړی راځو د دې کمپیوټر څخه دا کمپیوټر زه پینګ. نو راځم دلته لیکم پینګ 192.168
2.1 البته یو ډټ یو دی اول پیکټ مس شو او نور دغه د ریپلی راکړه او راځم د دې کمپیوټر څخه د کمپیوټر پین کومه راځم دلته لیکم پینګ 192.168.2.1 انټر ګورئ دغه کمپیوټر هم ماته څنګه کړه ریپلی راکړه راځم سیمولیشن ته او په دې کې یو پیکټ د دې کمپیوټر څخه او د دې کمپیوټر څنګه کومه دا کیپچر کوم دلته لیکم اټو د دې کمپیوټر څخه لاړو چیرته سویچ ته دلته تاسو ته درکوي ګورئ د سویچ نه بیا چیرته لاړو راوټر ته د راوټر نه بیا چیرته لاړو سویچ 0 ته سویچ 0 همدغه دی بیا د سویچ 0 نه کوم ځای ته لاړو پی سی 1 کمپیوټر ته دې نه وروسته بیرته راغی ګورو چې دلته ان پروګرس په پروګرس کې دی چې دلته راورسیږي که دلته سکسسفل ولیکئ تاسو همدا کنفیګریشن سم دی او که چېرې نه به چېرته ستونزه پکې موجوده ده ګورئ دلته یې ولیکل سکسسفل یعنې زموږ او ستاسو د کوم کنفیګریشن چې دی دا سم دی ډېره مننه انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به موږ او تاسو په او ایس پي اف باندې همان کار کوو السلام علیکم